موږ ستاسې لپاره د نور محمد ترکي د لنډو کیسو د کتاب موچي څخه ټولې لنډې کیسې په غږیزه او ویډیویي بڼه په دې یوټیوب چینل خپروو. تاسې په مخکې خپرې شوې ویډیووې کتلې وي چې دا دي اوس یې یوه بله لنډه کیسه زه او زما ورور په نوم دې ستاسې مخ ته ږدو. زه او زما ورور. لال جان تل وایي او په خورا ټینګو او تودو الفاظو ادعا کوي چې زه او تو خو دواړه هم نوا لاسه چې د یوې مور او د یوه پلار اولاد یو. په خټه یو یو، په یوه کور، په یوه کول او په یوه وطن کې په یوه اب و هوا سره روزل شوي یو. زما ګټه ستا ګټه او زما نقص ستا ضرر دی. که زما کور وران شو نو ستا دا هم روغ نه پاتېږي. که زه وږی شوم نو ته به هم موړ نه یې. که ته لوس وې نو زما د پټولو هم خونده نشته. ده لا حتی دا هم ویل چې دا پورته ترتیب نه یوازې د ورونو هم نژادو او هموطنو په منځ کې یو طبیعي او مسلم امر دی، بلکې دا اصول پر ټول نوع بشر هم صادق او د دوی په ژوندانه کې بشپړ حاکمیت لري. مور او پلار هم مخ ور واړاوه او د ده وینا یې تایید کړه او ویې ویل چې مشر ورور خو د پلار پر ځای وي او تل له خپل کشر ورور سره د زړه مینه لري. که تاسې دواړه د اتفاق لاس سره ورکړئ او په ګډه کار وکړئ، په لږه موده کې به د دواړو کورونه ودان او هر څه به پکې ډیر شي. هغه خوند چې په یووالي کې وي په بل شي کې نشته. د کاله نورو اعضاو هم ملامت کړم او د مشر ورور طبیعت او د هغه سره د مرستې ټینګه توصیه یې راته وکړه. ما چې د ده خوږې او پستې خبرې او د ده ټول کاله توصیې واورېدلې، خپل رضایت مې ښکاره او تعهد مې وکړ چې هر ډول چې لالا جان امر کوي همهغسې به کوم او د خپل کور د ودانۍ دپاره به هر ډول کار او خدمت کوم. په هر کار کې به د ده نقشه عملي کوم او په ټوله معنا سره به د ده په خوله کوم. سم د لاسه مې په سختو او درنو کارو پیل وکړ. په مني چې به مې د کاله کارونه وکړه او غنم به مې وکرل، په ژمي به مې یو څه رخت رانیو او لویه پنډه به مې په شا پر کلیو ګرځېدم او هغه به مې خرڅول. په اول پسرلي به بیا راغلم او د خپلې ګټې ټوله وجه به مې لالا جان ته ورکړه چې هغه یې څرنګه چې لازمه ګڼي په کور کې مصرف او لویو وړو ته کالي ور وکړي. ټول غنم او نور کښت ما کاوه او بیا مې هغه ریبل او دی به پر تیاره او سره راشه راغی او په غنمو به یې اوښان او غواوې بار کړل او کور ته به یې یوړل. کومې نغدې پیسې چې به ما وګټلې هغه به مې هم ده ته بشپړې ورکولې. په خپله حتی وږی ګرځېدم. خدای مې تل په خپله ګټه خوشحاله کاوه. لالا جان به تل له نیستۍ شکوه کوله او ویل به یې دا ګټه د کاله د خرڅ کیفیت نه کوي او ما به تر پخوا لا په خپله سایه پسې ډېره کړه. یوه ورځ ما ورته وویل لالا جانه دا ته ولې کار نه کوې؟ ټوله ورځ په کاله کې بېکاره ناست یې. که تا هم کار کولی نو یقینا زموږ عایدات به لا پسې ډېر شوي وای. ده په تریو تندي وویل بې ادبه، تر اوسه تا مشر او کشر پېژندلی نه دی. په مشرانو هم چا کار کړی دی؟ کشران هېڅکله د مشرانو په مقابل کې دونه سپین سترګي نه کوي. زه خپل کار دې کوه، ستا یې زما پر کار او بېکارۍ څه. زما ماینې او کوچنیانو به تل سیرې او خیرن کالي اغوستل او د ټولو مخونه به سپېره او تک ژړ وو، خو د ده کوچنیان به خورا په غوره کې وو. که به مې کله یو زړه شل زړه کړ او د دوی د وضعیت شکایت به مې ده ته وکړ، ده به سم د لاسه ویل وروره ته خو لیونی یې، له کومه یې درکړم؟ عایدات د مصارفو کفایت نه کوي، نو زه څه وکړم؟ په خپلو غوښو اور ولګوم؟ دا شکایتونه مه کوه چې په همسایهګانو کې به مو اب واخیستل شي او راپورې وبخاندي. ډېره موده وروسته مې د یو بل له خولې واورېدل چې لالا جان خو یو سرای او څو جریبه ځمکه رانیولې ده
لومړی مې دا ویناوې زړه ته نه لوېدلې او فکر مې کاوه چې زما عایدات خو د لګښت مخه نشي نیولی، نو دا دونه جایداد به یې په څه شي رانیوه. خو په پای کې مجبوره شوم او یوه شپه مې په ډېر احترام پوښتنه ترېنه وکړه چې د خلکو دا وینا حقیقت لري. د سړک په څاپېړه ووالم او په تریو تندي او خورا غضب یې راته وویل. ما وویل چې ته به انسان شوی یې، خو ته لا هغسې بې عقل یې. ته د دښمنانو خبرې څرنګه منې؟ زه هم په خپله پوښتنه پښیمانه وم او خورا ډېر وشرمېدم چې ما ولې داسې بدګمان پر لالا جان کړی و. د دښمنانو کور دې خراب شي، دوی غواړي چې موږ سره بیل او د ځان لپاره استفاده وکړي. او بیا مې د زړه په اخلاص په زحمت ایستلو پیل وکړ. شپې، میاشتې او کلونه تیر شول. زموږ مور او پلار مړه شول. خلکو به تل راته ویل چې د لالا جان روپۍ خو ډېرې دي، په جوالونو کې نه ځایېږي او ته او ستا اولاد ولې داسې خوار او زار او په بده بڼه یاست. په پای کې د خلکو مکررو خبرو بیا راباندې تاثیر وکړ او تصمیم مې ونیوه چې دا ځل به له ده څخه پوښتنه نه کوم او مستقیما به په خپل تحقیق کوم. په همدغو شپو کې لالا جان ځان ته یو ګړندی موټر هم اخیستی دی. په خورا تکبر او هسکه غاړه دی او کوچنیان یې په هغه کې هوا خوري کوي. په ما غوږ هم نه باسي، بلکې تل په سپکه راته ګوري. له یوه او بل نه مې پوښتنه وکړه. معلومه شوه چې لالا جان زما د زحمت له محصول نه تل یو څه پیسې سپمولې او هغه به یې په سود او اجارو ورکولې او په یوه ښه اوږده موده کې یې ډېرې روپۍ سره راغونډې کړلې. دې عمل پر ما ناوړه اغېزه وکړه او په وازه خوله مې ورته وویل: ظالمه، زه او زما واړه ماشومان دې تل په نس وږي او په تن لوس لغړ ساتل او ویل به دي چې ګټه مصرف نه پوره کوي. په پای کې راته ثابته شوه چې حقیقت بل شی و. اوس راځه ما ته خپل ویش او حق راکړه، زه له تا سره زیاتې نه اوسم. ده په خورا بد وضعیت لکه عادت چې یې و راته وویل: ته هم اوس د حق غوښتلو دعوې کوې. ځه ورک شه، ماشومان او ښځه وباسه، نور حق نشته. که دې اضافه تر دې سپین سترګي وکړه، داسې جزا به درکړم چې په یاد به یې لرې. خو ما مقاومت وکړ او د حق پر غوښتلو مې اصرار وکړ. ده سم د لاسه خپل یو څه کسه طرفداران یا د پیسو ملګري راوغوښتل او خورا یې ووالم او یوه اوږده او درنه دعوه یې زما په مقابل کې اقامه کړه. ځکه چې د ده ملګري ډېر او هم یې د روپو قوت لوړ و. زه یې ملزم کړم او نږدې و چې په تور زندان کې مې واچوي او ماشومان او ښځې مې دربدره کړي. په پای کې مې ورته زارۍ وکړې چې له دې عذاب نه مې خلاص کړه او زه به له خپل حقه در تیر شم. ده زما دا پیشنهاد په دې شرایطو ومانه: هیڅ چاته به دا نه وایم چې لالا جان زما حق خوړلی دی. دوم، هېڅکله به حتی په زړه کې هم نه راتېروم چې له ده نه حق وغواړم. درېیم، که بل چا ویل چې د ده خپل ورور حق وخوړ، نو زه به سم د لاسه له هغه سره په غاړه کې لوېږم. څلورم، که هر څومره د ده په کار او خدمت کې ستړی یا وږی شم، به نه کاږم. پنځم، ځینې زامن او لوڼې چې مې اوس لوی شوي او په ښه او بد پوهېدلي دي، هغه هم باید د ده په چوپړ کې په خورا صداقت او اخلاص سره بوخت کړم. د ده دا شرایط مې ومنل، خو اوس دا راته ثابته شوې ده چې دا شرطونه د زندان تر خواریو ډېر سخت او د زغملو وړ نه دي. نو ځکه مې دا فیصله کړې ده چې بیا د خپل حق د غوښتلو دعوې تجدید کړم او په هر زحمت او هره توګه چې وي هغه باید واخلم.